مبارک شه مینوالو مبارک شه او خانه راشد خانه جادوگر خانه تا ته دې هم مبارک شي ښه ولا ومې منلې کینګ او کنه خانه راشد خانه کینګ خانه یاره ډي جې براو شرمول کې شرمول زمون خان راشد خان کینګ خان خو دې ول سر نه خانو او کنه ته ولې اوس خبر شولې زمون راشد خان کینګو او کینګ به یې د خیر سره په راتلونکي وخت کې به د خلکو نه چمړي وباسي چمړي که څنګه ولسمشره محمد نبي بالکل رښتیا وایي ډي جې براو خبره دې سیده کنه چې زمون راشد خان د کینګانو کینګ دی راشد خان مبارک دی شه ها په ټولو دې خپه ور واړوله او ماشاءالله د خیر سره په شلو ورځو کې ډېر ویکټې واخیستي انشاءالله 500 ورځې میچونه به هم ډېر کوو او 10 میچونه به هم کوو د خیر سره چې په هغې کې هم د خیر سره ډېرې ویکټې واخلي یاره راشد خانه خبره دې سیده کنه چې زه پرون سومالیا ته تلمه سومالیا ته نو هلته د خیر سره یو جومات ته ننوتمه مې لمونځ به وکړمه مونځ خو د خیر سره یو 2-3 سومالیان وپېژندمه ما ته ویل ته د افغانستان یې ما ورته ویل د افغانستان یم ما ته وایي ستاسو یو کینګ خان دی راشد خان دی وایي هغه په موږ باندې ډېر زیات ګران دی نو ماشاءالله په سومالیا کې مشهور شوی زموږ کینګ خانه مکوه اشمته خبره دې سیده کړې چې سومالیا خو زمونږ ګاونډیانې ته خو سومالیا یادې په سومالیا کې هم د خیر سره راشد خان مشهور د ټوله دنیا یې پېژني د افغانستان افتخار دی خو راشد خانه دا راته ووایي چې موږ خو دې شاته پرېښودو دا ته څه شی خورې چې داسې ویکټ یاخلي چې تر اوسه پورې بیټسمین در باندې پوه نه شو یاره ډي جې براو خبره دې سیده کنه چې ډېره زیاته مننه چې تاسو زما دومره صفتونه وکړل خو خبره دې سیده کنه چې څه ته خورې هغه زه هم خورمه خو بس د وطن مینه ده وطن سره مې لیونۍ مینه ده او د وطنوالو مینوالو دعاګانې دي را سره نو په دې خاطر د خیر سره کینګ یم او کینګ به یم د خیره یاره جادوګر خانه راشد خان او کینګ خانه خبره دې سیده کنه چې الله پاک دې دومره مالداره کړه چې د خیر سره پاکستان قرضونه هم ته خلاص کړي اوس خو د خیر سره کینګ شولي لکه صدقه وباسه د خیر سره خیرات وباسه او د دې خلکو ګاونډیانو قرضونه لږ ختم کړه یاره ډي جې براو ډېره خواره خوله دې نیولې ده که نه چې چېرته خان سړی وګوري مالداره سړی وګوري نه د خلکو قرضونه غم به در سړی خلک د خپل کار کوي که څنګه راشد خانه مکوه اشمته خبره دې سیده کنه چې خیرات به مو باسو او زکات به مو باسو رښتیا وي په زکات او په خیرات ورکولو کې خو ګناه نشته دی که اشمته داسې مه کوه که نه مکوه اشمته صحیح ده ډي جې براو ته بېغمه شه موږ به زکات هم وباسو او خیرات به هم وباسو چمپشټوپي را روانه ده پروګرام تو ور گایا